د غزني والي حافظ محمد امین عمري له غزني ملي راډیو تلویزیون څخه لیدنه وکړه او د دغه راډیو په اونیزه محور خپرونه کې ګډون وکړ. ښاغلي عمري له غزني ملي راډیو سره په خبرو کې وویل هڅه کوي د دغه ولایت په لرې پرتو سیمو او ولسوالیو کې زیاتې رغنیزې او پراختیایي پروژې پلي کړي، کومو ته چې په تېر شل کلن دور کې هېڅ پاملرنه نه ده شوې. لرې اطرافو ولسوالیو کې په زرنخان خان کې کوشش او اراده او تصمیم داسې لرو چې هغلته چک ډیمونه پکې جوړ شي او اوس الحمدلله په دغه لنډ وخت کې امکان دی ولري چې په هره ولسوالۍ کې د معارف په برخه کې هغه مکاتب جوړ شي. نو چې څومره هغه ولسوالۍ چې په تېر شل کلن دور کې خدمات نه ورته تقدیم شوي، اراده موږ هم لرو او الحمدلله زموږ د مشرانو هم بار بار دا وینا باید هغلته کارونه پکې وشي او موسسات هم ډېره توجه سره راشي. زیات موږ دې ته هڅه وشي په لرې ولسوالیو کې خلکو ته خدمات وکړي. په ورته مهال د غزني ملي راډیو تلویزیون مسؤلین دغه امریت ته د والي پر راتګ خوښ دي او د هڅونې ترڅنګ یې د دغه امریت له بېلابېلو برخو لیدنه وکړه او دوی ته یې د هر ډول مرستې او همکارۍ ډاډ ورکړ. د راتګ موخه د الحاج والي صاحب دغلته زموږ سره په یوه ژوندۍ خپرونه کې د ګډون په خاطر وه چې موږ سره یې په خپرونه کې ګډون وکړو او د اورېدونکو سوالو ته یې ځوابونه وویل او له خپرونې نه وروسته زموږ له همکارانو سره هم لنډمهاله مجلس وکړ چې موږ ته ځینې سپارښتنې وکړې، هغه به موږ د لا ښه پرمختګ لپاره عملي کړو او موږ ته د همکارۍ ډاډ راکړ. د مشرانو راتګ موږ ته او همکارانو ته ډاډ و او اطمینان و. والي صاحب د دې ترڅنګ چې زموږ په خپرونه کې ګډون وکړ، موږ ته ځینې سپارښتنې هم وکړې او د مرستې او همکارۍ ډاډ یې راکړ. زموږ له تخنیکي او نشراتي برخو څخه یې لیدنه وکړه او د والي صاحب راتګ به زموږ په نشراتو کې او همدارنګه په اداري برخه کې لا ښه پرمختګ راولي او د دوی هغه مرستې به انشاءالله زموږ په نشراتو کې په راتلونکي کې لا ښه مؤثر واقع شي. د والي په وینا په غزني کې ټولې ادارې سره همغږي دي او په اونیز ډول د لا ښې همغږۍ په موخه هره اونۍ د ده تر سرپرستۍ لاندې اونیزه غونډه کوي او ولس ته د لا ښه خدمت په موخه اړونده موضوعات له یو بل سره شریکوي.